سرچینې وایي صلاح الدین رباني د سپاه پاسداران له چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند د دې څانګې مشر صلاح الدین رباني نن تهران ته تللی دی. ویل کېږي رباني به په دې سفر کې د ایران د سپاه پاسداران له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کېږي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي همدا مهال په تهران کې دی او د یکشنبې په ورځ د ایران له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدلي دي. تر دې وړاندې د مقاومت پر جبهې مشر احمد مسعود هم ایران ته سفر کړی و چې هلته یې د سپاه پاسداران او د ایران د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره لیدلي وو. سم دا و